مړ دی راشد ورک نه دی، مړ دی راشد ورک نه دی، بیرته را پیدا به شي. سلامونه ملګرو، شریف الله عارفي در سره یو ځل بیا مخاطب یم. دا شعر دی راشد خان خټک د شعر یو مقطع ده چې مړ دی راشد ورک نه دی، بیرته را پیدا به شي. افسر افغان د ډاکټر کرن خان صاحب په کمپوز سره ریکارډ کړی دی. کمپوزنګ یې ډاکټر کرن خان کړی دی او نور ریکارډینګ افسر افغان کړی دی. ساز سرود د سندرې نه وروسته د سوشل میډیا د یو تود بحث سبب ګرځېدلی دی. مخکې له دې چې دا سندره سوشل میډیا ته راوځي نو افسر افغان لږه لږه برخه یا واړه واړه کلیپونه یې د دې د مشهورتیا په خاطر باندې تر څو مینوال دته په تمه اوسیږي او انتظار وکړي نو دغه واړه واړه کلیپونه یې د خپل وال نه یا د خپلې صفحې نه پاڼې نه نشر کړي دي. نو په هغې کې د مقطع برخه نشر کړې ده او دغه مقطع خلکو د تنقید سبب ګرځېدلې ده. تنقید دواړو خونه خلک دلته شوي دي. اول تنقید په سمیع الله خاطر کړی دی او هغه خدای مې دې نه غلطوي چې یو زه د سندرو ویلو نه پاتې شوم او نور هر چا سندرې وویلې او زه هم غواړم چې یو سندره ریکارډ کړم. داسې څه الفاظ به که زه پکې نه غلطېږم وړاندې ورسې کېږي نو دا یې ویلي دي. بس نور سوشل میډیا ده او تر ننه پورې دا څو ورځې کې 4-5 ورځې چې د دې نه پوره یو لانجه جوړه ده، یو تنازعه جوړه ده. څوک د افسر افغان په طرف شوي دي او څوک د سمیع الله خاطر په طرف شوي دي. خو هغه چا چې په تنقید شروع کړی دی او تنقید تود نیولی دی نو هغه د سمیع الله خاطر په طرف باندې شوي دي او هغه څوک چې مطلب د دې خبرې یا د تنقید استدلال یې کړی دی، رد یې کړی دی نو هغه د افسر افغان په طرف باندې شوي دي. هغه چا چې تنقید کړی دی او د خاطر ملګرتیا یې کړې ده نو هغوی استدلال او دلیلونه په علمي لحاظ په علمي بنیاد یا په علمي باندې دلایلو باندې ولاړ نه دي، بلکې یو ډول خندا، یو ډول ریشخند، حتی شخصي حریم نه هم پسې تیر شوي دي. او هغه چا چې استدلال کړی دی او تنقید رد یې کړی دی نو هغوی کوشش دا کړی دی چې خبره علمي بنیاد باندې حل کړي، خو تر ډېره حده پورې کوشش کړی دی. خو چا د افسر افغان په شخصیت باندې خبرې کړي دي او چا یې په شخصیت تنقید کړی دی. خو دا څومره وخت نه چې خلک د افسر افغان ته د زړه نه ډک وو او غوښتل یې چې تنقید پرې وکړي، نیوکه پرې وکړي، ویې رټي نو بله موقع ورته نه پیدا کېده او دغه یو د موقع سبب شو. بس د هر څه نه چې خلکو د زړه نه ډک خو دا یې سبب شو سړی یې راګیر کړی دی او ځینو یې ملګرتیا کړې ده. زه د سمیع الله خاطر او د افسر افغان په شخصیتونو باندې خبرې نه کوم، هغوی باندې بحث نه کوم، په هغوی جرح نه کوم ځکه هغه دواړه تاسې له ما نه ښه پېژنئ. د یوه سره مې هم ملاقات نه ده شوی، افسر افغان سره هم یو ور د لارې په سر ملاقات شوی، نور نږدې ناستی پاستی نه ده شوی او دواړه زه د سوشل میډیا د لارې نه تعقیبوم. دواړه خپل یو کنټینټ لري او داسې به ووایم چې دواړه یو څه اندازه کوشش یې شروع کړی دی. البته دواړه د تنقید وړ هم دي او هر سړی د تنقید وړ دی، هر چا باندې تنقید کېدلی شي، خو خبره تنقید تر تنقید فرق دی. اول به په دې باندې خبره ورته وکړم چې تنقید په دوه ډوله دی، یو تنقید برای تنقید دی، یو تنقید برای اصلاح دی. تنقید برای تنقید دا د منفي ذهن لرونکو خلکو کار دی، د ناکامه فکر لرونکو خلکو کار دا دی چې بس هر یو شي کې تنقید کوي او هر یو شي کې تنقید د اصلاح په خاطر نه وي بلکې تنقید د تخریب په خاطر وي. په داسې بل اړخ به ووایم چې یو تنقید د تخریب دپاره ده او بل تنقید د تعمیر دپاره دی، تعمیري د جوړښت دپاره دی
او هغه خلک چې تنقید برای اصلاح کوي یا تنقید تعمیري اړخ سنجوي نو دغه تنقید بیا څه اندازه سر نیسي بیا څه اندازه ځای نیسي. هغه خلک چې تنقید برای تنقید یا تنقید د تخریب دپاره کوي دغه تنقید بد لګیږي او دا د جنگ سبب شي. هغه خلک چې تنقید برای اصلاح کوي او یا تنقید د تعمیري اړخ سنجوي پکې نو دا تنقید بیا جیم نیسي او اسلام رامنځته کیږي. خو به هر حال خلکو چې تنقید کړی دی څومره چې تاسو وکتلی شئ نو تنقید ډېر په افسر افغان شخصیت پکې ټارګټ شوی دی، شخصي حریم نه تیر شوي دي. نو دا زما په نظر باندې ښه نه دی. بله خبره دا د ځینو پوهانو مې چې کتلي دي نو هغوی ترمنځ سوله ییزه خبره کړې ده یا بې طرفه خبره کړې ده. یو لیکوال پکې ویلي دي چې البته فیسبوکي لیکوال دی، فیسبوک سوشل میډیا هم خلکو ته اسانه کړې ده، بس چا چې ذهن کې څه راشي او سوچ فکر سرچ پې نه کوي او بس ډایرکټ میډیا ته ور اچوي او په هغې باندې کلک ولاړ وي. خو زه بهرحال هغه ویلي چې که افسر افغان که څوک بد یاد کړي که ښه یاد کړي د خلکو په ګرانۍ او د خلکو په ارزانۍ باندې کوم مثبت منفي تاثیر نه راځي. او که خاطر څوک ښه یاد کړي که بد یاد کړي که څوک د خاطر سایډ واخلي که څوک د افسر افغان سایډ واخلي نو د چا په روزګار او مزدورۍ کې کوم فرق نه راځي او د چا سره په دې باره کې کومه مرسته نشي کولی. خو د هغوی هم خپل نظر. دلته خاطر د ټوکو د طنز د لارې نه چې اکثره برخه یې اکثره وخت د موبایل غوږ ته ونیسي او د تلیفون په ایکټینګ سره د یو چا منفي نقطو ته اشاره کوي او په یو چا نیوکه او تنقید کوي. نو دا د خاطر یو ښه اړخ دی، یو ښه پیغام خلکو ته ورکوي. بل طرف ته افسر افغان هم د سټیزن ژورنالیزم د لارې نه او په همدې ترتیب باندې د ناڅاپي خپرونې نه مختلفو پروګرامونو نړۍ مختلف هیوادونو ته د همدې میډیا د لارې نه د سفر سبب شوی دی او ګرځېدلی دی. نو هغه هم د پښتو د ادب هغه مړ صنف چې ټپه وه په مرګ سبب حسابېدله هغه یې بیرته راژوندی کړې ده. د هغې د لارې نه یې د مینې محبت یو درس پیغام ورکړی دی، سولې پیغام یې ورکړی دی، امن پیغام یې ورکړی دی. خو ځینې خلک به ورته په زړه کې ډک و دا یې بانه او شو. زه په دواړو باندې بحث نه کوم. زه راځم د مین خبره چې زما د دې ویډیو د هدف د هغه د راشد صاحب په دغه شعر باندې دی. راشد خټک دا د کوزې پښتونخوا یا د لر د پښتنو کې دومره شهرت او محبوبیت نه لري. هغه وجه دا ده چې د کار د میډیا نه ځان لرې ساتي او ډیر کوشش یې دا وي چې کار معیار ته وکړي. بله وجه دا ده چې راشد خټک صاحب د بره پښتنو د لیکوالانو لیکونکو سره د ده رابطه ډیره ده. هلته محبوبیت هم لري او هلته شهرت هم لري او هلته خلکو په زړه کې ځای هم لري. نو ډیر کار د ده په دغه برخه کې دی. تر ډیرو حده پورې خلک نه پیژني. کله چې افسر افغان دغه وړوکی کلیپ چې د مقطع شکل یې راخیستی چې مړ دی راشد مړ نه دی، مړ دی راشد ورک نه دی، بیرته را پیدا به شي. نو دا د خلکو تنقید چې ګرځېدلی دی خلکو په ذهن کې د هغه راشد راغلی دی کوم ثوابوال راشد چې به مخکې افسر افغان سره په تودو ټپو کې او په ناڅاپي خپرونو کې او په مختلفو مجلسونو کې به دی او هغه دواړه سره یو ځای و. بیا کله چې ټیک ټاک کې راشد او افسر افغان لایف راغلی نو په هغې کې سره دوی خپلو منځونو کې څه جنګ راغلی او څه خبرې ترخې سره تبادله شوې وې. نور کسان هم هغه نه یادوم تر ډېر ترخو الفاظو ته خبر رسېدلی و. په دغه کې سره بیا دوی دواړه لږه خفه شوي دي او سره جدا شوي دي. یا ظاهرا جدا دي، موږ ته بس خپله جوړ دي خو موږ ته جدا ښکاري. یا بهرحال بیا چې له دې نه وروسته راشد چې به چېرته هم په پروګرامونو کې د افسر افغان سره یو ځای شوی دی نو کله کله به په ټپه کې راشد د افسر افغان نه یا ګیله کوله او یا به ورته د یو هغه د پخواني حالاتو نه پښیمانتیا او
د یو ملګرتیا دوباره د دې وړاندیز په همدې ترتیب افسر افغان هم کله کله به داسې یو ټپه کې به یا شعر کې به دغه خبره سره کوله تبادله کوله نو کله چې ده دا مقطع ویلې ده نو خلکو په ذهن کې هغه شی راغلی دی چې دغه وجه د خلکو د کم فهمۍ وجه ده د ناپوهۍ او یا د کم فهمۍ وجه ده دویم سبب دا شوی ده چې خلکو تنقید کړی د خلک ذهني کشمکش کې واقع دي او هغه په دغه شعر باندې د شعر په ژورتیا باندې د شعر په معنا په اصلي روح باندې سم پوهېدلی نه دي ځکه زموږ پښتانه خو تعلیم سره سم جنګ کړی دی او بیا چې د سوچ او فکر سره هم جنګ کړی دی هر یو شي ته فکر نه کوي او بس ډېر په لنډ ډول پرې راتاویږي که ګټه یې وکړه او که تاوان هغه داسې چې په دې مقطع کې دوی په دې کشمکش کې دي چې مړ دی راشد ورک نه دی دوی په دې کشمکش کې دي ششوپنج کې واقع دي چې یو سړی مړ شي نو خامخا ورسره ورک کېږي نو دا څنګه خبره ده چې راشد مړ دی خو ورک نه دی په دې کې واقع دي او بیا چې ورک دی مړ شو نو بیرته که راژوندی کېږي زموږ د مسلمانانو د عقیده نو دا به په آخرت کې راژوندی کېږي او څوک چې راژوندی شي را پیدا شي نو څنګه راشد مړ دی ورک نه دی دلته سوال زد او نقیص خبره ده او بیا بیرته به چې مړ دی نو بیرته به څنګه را پیدا شي خبره دغه شی د دوی د سوال سبب ګرځي کوم چې لږ لوست او سنجیده خلک دي هغوی دغه شی د تنقید لاندې نیولی دی نو ویلي دي چې دا خبره غلطه ده دا ډېر د کمال مقطع ده زه به خپل نظر ته پکې وړاندې کوم زه په خاطر او افسر افغان کې د هغوی په شخصیتونو باندې نه غږېږم د دواړو ښو اړخونو ته ښه وایم بد اړخونو ته یې بد وایم د افسر افغان باندې بیا لږ وروسته راځم خو اول دا ده چې راشد صاحب ډېر ښایسته د کمال نه ډک دا مکمل غزل یې د کمال نه ډک دی مکمل غزل را به شي پخلا به شي او ستاسو په دعا به شي نور څه همداسې دي ټول لاسونه پورته را به شي ټول لاسونه پورته کوي او ستاسو په دعا به شي اوږد غزل دی او لنډ بهري غزل دی ډېر ښکلی خوندور غزل دی او ډېر د معنا نه ډک ډېر د رومانیت نه ډک مکمل هر اړخیز حد پې کړی دی په دې غزل باندې خو په مقطع بیا د ټولو نه زیات حد کړی دی هغه داسې هر کله چې څوک مړ شو او د مرګ نه وروسته نوم نشان ورک نه و نو دا په اصل کې مړ نه دی څه معنا ظاهري جسد یې له دنیا تللی دی نور د خلکو په منځ کې محبوبیت لري د خلکو په منځ کې هماغسې نوم ژوندی دی هماغسې خلک یعنې ډېر خلک داسې دي په سلګونه خلک داسې دي چې نوم یې شته کارنامې یې غږېږي خو قبرونه یې ورک دي زه به مثال درکړم امیر کروړ او امیر فولاد زموږ د پښتنو آبا او اجدادو کې چې راځي خبر یې ورک دی ما ته خو نه دی معلوم وي به چېرته به وي خو موږ یې د تاریخ په کتابونو کې د ادب په کتابونو کې د پښتو د ادب اولنیو خلکو کې موږ پیژنو سړی مړ دی خو ورک نه دی د راشد دغه هدف ډېر خلک دي مثلا زه به ووایم چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره په خپل دور کې یا د څلور امامان چې دي څلور مذهبونه چې دي څلور مسلکونه چې دي دوی سره په خپل دور کې یا د دې نه وړاندې وروسته په لسګونه مذهبونه موجود وو لسګونه امامانو خو دغه ټولو امامانو د وخت په تېرېدو سره که دوی د دنیا نه تللي دي وفات دي او مړ دي نومونه یې ورسره ورک شوي دي خو چې د کار خلک وو نو هغه که هر څو له دنیا نه تللي دي د نن نه 1000 کاله مخکې تللي دي 1200 کاله مخکې تللي جسدونه په خاورو کې دفن دي خو نومونه ورک نه دي امام ابو حنیفه اوس هم د خلکو په زړونو کې په زړونو پاچاهي کوي امام مالک رحمت الله علیه اوس هم د خلکو په زړونو پاچاهي کوي امام شافعي رحمت الله علیه امام حنبل رحمت الله علیه امام مسلم رحمت الله علیه امام بخاري رحمت الله علیه امام ابو داود رحمت الله علیه دا هغه شرعي اشخاص دي چې زموږ او ستاسو په زړونو په ذهنونو باندې پاچاهي کوي ها منصور که د دار ذکر کېږي منصور به خامخا خلکو ته ذهن راځي که د منصور نوم اخیستل کېږي دار به خامخا خلکو ته ذهن ته راځي څه وخت غریب له دنیا تللی دی په کومې واقعې سره له دنیا تللی دی خو چې هر کله د منصور او د دار ذکر وشي ټوله واقعه خلکو ته ذهن ته راځي منصور مړ دی خو نوم یې ورک نه دی راشئ تاسو د دې وخت
همدا نن نه 200-300 کاله وړاندې عبدالرحمن بابا د خپل وخت سره په لسګونو په سلګونو شاعران د پښتو په ژبه کې به خو یو عبدالرحمن بابا پکې نوم ژوندی دی، یو عبدالرحمن بابا پکې ورک نه دی، نو ټول ورک دي. نومونه یې څه چې هر څه له منځه تللي دي، مړه خو مړه دي، هر څه له منځه تللي. خو عبدالرحمن بابا که مړ دی مزار یې په زرخانۍ کې واقع دی، خو نوم یې د هر چا په ذهن کې، د هر چا په زړه کې، په منبر، حجره، جومات، په ټولو ځینو کې نوم ژوندی دی. په نعتخوانۍ برخه کې نوم ژوندی دی، د میوزیک په برخه کې، موسیقۍ برخه کې نوم ژوندی دی، په منبر یې نوم ژوندی دی، په کتاب کې نوم ژوندی دی. معنا د راشد صاحب دا ده چې بیرته را پیدا به شي، معنا دا ده چې دا سړی که هر څومره خلکو نه هیر شي، یو څوک به راشي، یو تحقیق به پرې وکړي او په نوې بڼه به را پیدا شي. په عبدالرحمن بابا به په لسګونه تحقیقونه شوي، په سلګونه تحقیقونه به شوي او په سلګونه قسمه د خلکو په منځ کې دوباره بیا را پیدا شوی دی. د را پیدا کېدو معنا نه ده چې راشد مړ دی خو ورک نه دی او بیرته دا دی بیا به دوباره را ژوندی شي. که بیا دوباره را ژوندی کېږي دا په آخرت کې را ژوندی کېږي، دا په هغې دنیا کې دوباره بیرته را ژوندی کېږي. خو دوباره چې را پیدا کېږي نو دا به د تحقیق او د څېړنې په اساس باندې د خلکو په ټولي کې به دی ورک نه وي، په خلکو په ژبه باندې به دی جاري، د خلکو په ذهن به جاري، د خلکو په زړونو به پاچاهي کوي. خوشحال خان خټک واخلئ، غالب صاحب واخلئ، امیر حمزه بابا واخلئ، سعدي شیرازي واخلئ، ابو علي سینا واخلئ، علامه سید جمال الدین افغان واخلئ. دا د خپل عصر هغه خلک دي چې د عصر سره په لسګونه خلک وو خو هغه مړه دي، دا خلک ژوندي دي. یا راشي د ازادۍ مبارزین، که د احمدشاه بابا سره څومره د ازادۍ په برخه کې مبارزین وو، که د انګریزانو په جنګ کې زموږ څومره ازادۍ مبارزین، د هر ملک ازادۍ مبارزین، د هغه وخت سره د ګوتو په شمار یو څو کسان د ازادۍ مبارزې دپاره راوتي وو، خو نفوس په لکونو په کرونونو سره موجود وو. هغه نفوس چې د دوی د عصر په لکونو سره موجود وو هغه مړه دي خو نوم نشان یې ورک دی. خو دا چې د ګوتو په شمار یو څو کسان راوتي دي هغه هم د نفوس په برخه کې وو، د دوی نوم هم ژوندی دی، نشان هم ژوندی دی، د خلکو په ټولنه کې ورک نه دي. مړي دواړه په یو شان مړه دي، د دواړو یو شان قبرونه پراته دي، دواړو باندې یو شان خاورې انبار دي، خو د چا نوم ورک دی او د چا نوم ژوندی دی. نو راشد خټک صاحب په دې مکمل غزل خو دا مقطع باندې ډېر زیات حد کړی دی. مقطع ډېره ژوره معنا لري، مقطع چې سړی لږ سوچ ورته وکړي هر اړخیز. دا خو زما علم تعلیم ډېر په نشت حساب دی، نو ما یې دا اړخونه وویلې وایي چې مړ دی راشد ورک نه دی، راشد صرف د دنیا نه وتلی دی، مړ دی صرف خو ورک نه دی، د خلکو په ژبه باندې اوس هم دی، په خلکو په سندرو کې اوس هم دی، د خلکو په محفل او ټپو کې اوس هم دی، په یو نوي رنګ، په یو نوي رنګ باندې به دوباره بیا را پیدا شي که چا څېړنه پرې وکړه. او دا وه چې زما خپله د دې هغه دپاره که څه هم زه د میوزیک برخه ډېره نه ګورم، افسر افغان مکمل دا ویډیو مې وکتله، کمپوزنګ یې کنون خان صاحب کړی دی، ښکلی کمپوزنګ یې کړی دی. راشد خټک صاحب خاص هم دا کلام ښکلی جوړ کړی. افسر افغان صاحب که څه هم اواز خوږوالی نه لري خو نه دی لري، د میوزیک په برخه کې ډېر کوشش کوي. زما چې خپله په دې برخه کې خوښ نه شو هغه د افسر افغان هغه ایکټینګ دی چې بعضې ځایونو کې داسې ما ته یې خوند نه دی راکړی او ټولنیز ادب د وجې نه پکې مختلف څه نه شم ویلی، خو ما ته یې چې دغه خوندونه نه دي راکړي هغه اکټونه در سره اوس یې شریکوم، تاسې لږ وګورئ چې ما ته یې دغه برخه پکې خوند نه دی راکړی. بله خبره د افسر افغان صاحب چې افسر افغان صاحب کوشش کوي، خواري کوي، خو هغه یو اړخ معلوم نه دی. کله کله د میوزیک په برخه کې راښکاره شي، کله کله د ژورنالیزم په برخه کې راښکاره شي، کله کله د ادب په برخه کې راښکاره شي او په مختلفو اړخونو کې. دا یې د افسر افغان د تنقید برخه ده. یو څوک کولی شي چې په دې برخه تنقید وکړي، که خپله جواب لري، استدلال لري، هم صحیح ده، خو نور د چا په شخصیت کې نیوکې ته یو قانون هم دا اجازه نه ورکوي چې د چا په شخصي ژوند کې څوک کار ولري. د توجه نه مو ډېره مننه. خو هغه خلک چې تنقید کوي کوشش کوئ چې لږ تنقید اصلاحي اړخ په نظر کې ساتئ. اول کوشش کوئ چې په هغه موضوع کې څېړنه وکړئ، تحقیق وکړئ، ځان پوه کړئ. ځان د پوهې نه وروسته نو که بیا د تنقید برخه کې تنقید کوئ نو صحیح ده،
او که نه خپله نه پوهېږئ هسې بیسه ډېر چا چې تنقید کړی دی دومره ریشخند یې ورپسې وهلی دی دومره ریشخند چې بالکل شخصي حریم یې کراس کړی دی شخصي حدود یې شخصي لیمټ یې ولاکه پکې ساتلی بیخي نو دا یې لکه چا سره چې څوک شخصي تضاد لري شخصي تنازعات لري او په دغه ترتیب باندې دا کړی که چېرته دی د افسر افغان په دغه سندره باندې نیوکه وکړي چې دا یې ښه کار نه دی کړی دا د نیوکې وړ دی دا هر چا حق دی که د افسر افغان په دغه شعر باندې یو څوک هغه وکړي چې دا دی مطلب هغه هم د هر چا د خپوهې او د صلاحیت د وجې نه د فراست د وجې نه هر څوک کولی شي چې وکړي ډېرو کړی دی چې دا څنګه خبره ده چې مړ هم دی او ورک هم نه دی او دا بیا بیرته څنګه راکېږي خو د هغوی د همدومره فراست دی همدومره پوهه ده او همدومره مطالعه همدومره څېړنه زما چې څومره پوهه پکې وه ما در سره خپل نظر پکې شریک کړه خو دا چې شخصي حریم ته ورننوځي څوک یې د ډم په نوم باندې دغه کار یې ښه نه دی دغه کار یې ښه نه دی ځکه کار یې مناسب نه دی نورو دا ښه نه دی همداسې سمیع الله خاطر هم که په ډېرو ځایانو کې ښه دی خو په ډېرو ځایانو کې به بدي هم لري نو زه په دواړو باندې د دې دواړو مینهوالو باندې غږ کوم چې دې خبر ته دومره هوا مو ورکوئ اصلاح نه به دا بل طرف ته خبره لاړه شي د توجه نه مو یو ځل بیا ډېره مننه کور مو ودان چې تر دې حده پورې مو ملتیا را سره وکړله